بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دا یو روز سوال کړی دی چې آیا سوره فاتحه په هغه ځای کې ویل جایز چې کله شریکان شریک شي په یو کار باندې او کار شروع کوي، نو یې راځي سوره فاتحه پکې ووایي چې برکت شي پکې، یا یو سړی نوی دکان کولی وکړي، یا یو سړی نکاح کوي وایي سوره فاتحه پکې ووایي جایز دی او که نه؟ الجواب، دا څومره حالات چې د ذکر کړو د دې نه علاوه نور دې ټولو کې سوره فاتحه ویل دا بدعت دی. د سلف صالحینو نه، صحابه کرامو نه او د تابعینو نه او د هغوی نه دا نه دي ثابت چې هغوی به دا کول، او که دا چې ته د خیر کار ثابت و هغوی به زموږ نه مخکې کړی، بلکې صحیح طریقه خو دا چې ته واده کې یا شراکت کې یا تجارت کې، نو د هغې لپاره دا وکړه چې مشوره وکړه او هوښیارو خلکو سره استخاره وکړه بیا او دعاګانې وغواړه. دا یې طریقه ده، دا نه چې سوره فاتحه ووایه. او دا زموږ په دې خلکو کې نشته، هسې سوره فاتحه به کې ووایي چې الله به کې برکت وکړي، بدعت. سوره فاتحه دغه ځای کې ویل دا څه دی؟ دا بدعت دی، والله اعلم. دا یو ورو سوال کړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څو عمرې کړي؟ الجواب، انس بن مالک رضی الله عنه په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا روایت، ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر. څو عمرې کړي؟ 4 عمرې کړي، كلهن في ذي القعده، او ټول په ذی القعده کې کړي. عمره من الحدیبیه، یو هغه حدیبیه هغه عمره و دا په ذی القعده کې شوې، وعمره من العام المقبل، او را روان کال بیا چې عمرې لرالو هغه په ذی القعده کې و. او درېمه عمره د جعرانه، عمره جعرانه دې ته وایي چې کله رسول صلی الله علیه وسلم حنین کې مال غنیمت تقسیم کو واپس روانو، نو عمرې پکې مو وکړه. څلورمه عمره کومه وه؟ څلورمه هغه کومه چې حج کې ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت کړی د مدینې ته، نو څو عمرې کړي دي؟ 4. او دا 4 ونه په ذوالقعده کې کړي، ځکه بعض علما دا وایي غوره عمره هغه دی چې په ذوالقعده کې وشي، غوره هغه دی چې په ذوالقعده کې وشي، الا چې د حج هغه رسول صلی د حج سره کړی. والله اعلم. دا یو سوال کړی دی چې زه په دکان کې کار کوم او په هغې کې ټیویان او ویډیوګانې د شینه جوړوم او د ډیشونو دا چترۍ او دا لګوم او دا ریسیوري، نو بیا چې څوک په دې باندې سندرې اوري یا فلمونه پکې ګوري، نو زه پکې ګناهګار یم او که نه؟ او دا کار جایز دی او که نه؟ الجواب، الله په قرآن کې وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، د یو بل سره به د نیکۍ په کار کې مرسته کوئ او د بدۍ په کار کې به د یو بل سره مرسته نه کوئ. او دا ټیویان او دا ډیشونه میشونه اکثر او غالبا دا په ګناه کې استعمالیږي، نو په کار دا چې ضرور دا کار پرېږدي او د ځان دپاره بل ځای کې څه کار ولټوه. ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، څوک چې د الله نه ویري الله ورې یو لار راوباسي او د دې ځینه به له رزق ورکړي چې ده به ګمان کې به هم نه راځي. او سپېره کار دی او سپېره رزق دی چې په ډیشونو په ټیویانو په دغه ګټلی کېږي. او دا ډیشونه میشونه چې لګوي په دوی کې به دا دینداره خلک دا کار کوي، نو چې به تکمیله شي اکثر سخت بېدینه انسان یې ده، مونځ اودس هم نه پېژني، هېڅ هم نه پېژني. نو دې کارونو نه ځان لرې ساتل پکار دي، والله اعلم. دا یو روز سوال کړی دی چې کله یو مړی ښخ کړی شي، نو د ده د ښخولو نه بعد د قبر په خوا کې دعا جایز ده او که نه؟ الجواب، د مړي د ښخولو نه بعد دعا غوښته د مړي لپاره دا خو سنت طریقه ده، او په سنن ابي داود کې دا حدیث دی د عثمان بن عفان رضی الله عنه وایي چې کان النبي صلی الله علیه وسلم اذا فرغ من دفن المیت، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله مړی ښخ کو فارغه به شو، وقف علیه، وبدرېدو د قبر په خوا کې، او دا به وی چې استغفروا لاخیکم، د خپل ورور دپاره بخانه غواړئ، وصلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل
او د دې لپاره ثبات غواړي د الله نه چې الله مضبوط وساتي چې اوس وتی تپوس کی او د صحیح حدیث دی به دا فائدو سره یاد ساتي چې دې دعا کې الله سوچتولم جایز دي او په حدیث کې درځي په صحیح مسلم کې دی چې رسول صلی الله علیه وسلم قبرونو زیارت ته پر لاړ عائشه رضی الله عنها وی ورفع يديه ودعا لاهلها لا سنو چت کړو دعا وغوښتل لا سنو چتول جایز دي خدا خبره ساتي چې اجتماعي دعاګانې د نه ثابت اجتماعي هغه چې مولوی صاحب لا سوچت کړي وغه دعا وي نور په امین وي د نه ثابت پیغمبر صلی الله علیه وسلم کټول لا سوچت کې ځان ځان له دعا غواړي به جایز دي کې نه دي جایز دي او سنت طریقه چې مړی خخ کې به هغه پر دعاګانې وواړي زمونږ چې مړی خخ کې نه به ته کټونه راوړي کنه دیګونه دي چاته ویلي راګلې مړی لپاره دعاګانې وغواړي به دیګونه سره ګورو کړه نه دی اوس اولنې غم د کده چې دیګونه وسکو کټونه دي راوړي کنه کرسي دي راوړي کنه چې اوس یو کټه میله لګي دوه ولا درې ورځې به دا درز د خلک برازي او زی او کته برګ ورجی خوي وخه خنوا مالګ ډیر او مالګ لګو خزر ولېګا دي خوراوړه والله کله چې سره غمي چې یو پوره انسان د دنیا نه تللی الله ته مخامخ شي چې ګوره سبه کړی الله وبخله او کنه وبخله او دې سره غم دی چې د دیګونو بسکی او د کټونو او د کرسو بسکی د ټیم کې دعاګانې وخته د سنت طریقه ده لاس پکې مو چتولې شي خو اجتماعي نه ځان له والله اعلم دا یو سوال کړی دی چې کله زه په ګاډي کې روان یم نو کله نه کله په لاره باندې یو هندو ولاړي غیر مسلمانو دې ځان سره په ګاډي کې راوچتولی شم او کنه چې یو ځای ته ورسو الجواب شریعت موږ ته دغه طریقه ښودلې احسان ښه کول مسلمان سره خو به یې کې وکې خو د هغه کافر سره به هم کې چې هغه تا سره جنګ نه کوي ځکه چې کافر په دوه قسمه یو هغه کافر چې هغه حربي کافر دی تا سره جنګ کوي هغه مسله جدا ده یو هغه کافر چې هغه حربي نه دی معاهده ده یا ټیکس ورکوي یا هر څه چې دی یا دته اجازت ملو شوې ده د مسلمانانو د مشرانو نه چې د ملک کې اوسېږي دومره وخت پورې نو د سره احسان کول د سره ښه کول د دې نه موږ شریعت نه ومنع کړي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم الله تسر الدين نمنا كي يسرى لي خكي هذا كافر سرق بشرط دي لم يقاتلوكم في الدين تسر زغني كړي ولم يخرجوكم من دياركم وتاسو د کورونه نو بس دي کافر سره خکول نه جایز دي بلکې د متاثر شي ستاسو اخلاقونه والله اعلم د یو سوال کړی دی چې زه ګراک بوزم یو مسنې ته یو دکان ته چې د هغه ځینې سامان واخلي نو د دکان والا او د مسنې والا بیا مالا عموله راکوي یا مالا پیسې راکوي په دې چې تا دلته ګراک موږ نه راوستو نو دا کار جایز دی او که نه الجواب که دا مسنی والا دا تاجر تاله سمال درکوي په دې چې ته دله ګراک راولي او دا دې د خپل طرف نه درکوي هلته په ریټ نه زیاتوي په ګراک باندې او نه به ګراک ته نقصان رسي نه به جایز دي شرط مو اورېده که نه څه شرط چې دا زور د ګراک نه وباسي بس داسې دي چې دا زور به د چا نه وباسي د ګراک نه تا کس راوستو مثال تعالی زه لس ریاله درکوم نو دا لس ریاله دی د چا نه واخلي ګراک نه واخلي نه دا به پکې نه وي چې نقصان پکې دغه ته نه رسي دغه زبون ته او دغه ګراک ته به جایز دي او نه پکې د سامان ریټ دومره ډېرولي چې د بازار د ریټونو نه زیات شي او نقصان ورکړي دا به پکې نه وي که د دې نه علاوه هغه ول د خپل طرف نه ورکوي چې موږ د نور ګراک هم راولي نور هم راولي نو به هېڅ خبره نه ده جایز دي والله اعلم دا یو سوال کړی دی چې نن سبا په دې موبایلو کې خلکو ځان سره قرآنونه د قرآن دا پروګرام اچولی نو آیا بغیر اودس نه دا موږ ویلی شو که نه الجواب په دې موبایلو کې چې د قرآن دی
دا د مصحف حکم ګوره نه لري مصحف لکه دا قرآن چې کوم کې لیکلی شوی وجه د هغې دا ده چې دا داسې ټکي نه دي چې په یو ځای شوي دي او لیکلی شوي دي بلکې دې ته یو پروګرام دی چې هغه به د سکرین کې دننه راغی وختي تور چې بند کو ختم شو نو دا داسې ثابت لیکل نه دي په یو ځای باندې چې دا هم داسې حکم لري څنګه چې د مصحف ته او دې لپاره به اودس کې او دا بیت الخلا ته دننه نشي وړی نه د دې لپاره دغه حکم نه دی لکه یو سړی اودس یې نه وي او دا موبایل راواخلي او په دې کې قرآن وایي نو دا جایز دي دا څه دي جایز دي والله اعلم د ورو سوال کړی دی چې داسې څه مسنونه دعا شته چې د غسل په وخت کې ویلی کېږي الجواب نشته حدیثونو کې داسې خاص دعا نه ده ثابت د غسل دپاره الا دا چې بعض علما دا وایي لکه جمهور الفقها چې کله غسل شروع کوي نو په اوله کې به بسم الله ووایي ولې ځکه چې هلته په اودس کې ثابته ده نو که چا پې عمل وکړو انشاءالله نو هم صرف دغه به ثابته وي بسم الله خو دې نه علاوه بل خاص ذکر د غسل دپاره دا نه دی ثابت والله اعلم دا ورو سوال کړی دی چې کله یو انسان په منځه ودرېږي او تکبیر وایي نو د تکبیر نه مخکې به بسم الله وایي او که نه الجواب بسم الله د تکبیر نه بعد دی او د قرت ته شروع کولو نه مخکې د تکبیر تحریمي نه مخکې بسم الله کوم ذکر ده او دا خبره یاد ساتئ چې د تکبیر نه د اولني تکبیر نه مخکې هیڅ ذکر او دعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابته دا بعض خلک چې کله د عادت چې کله تکبیر کوي نو اول ته څه ووایي بسم الله الله اکبر کوم بسم الله دې ولې ووایي نخ الله اکبر نو شو چې کله کله چې په خوله باندې راشي اکثر دا مشران پاسېدو کې یو دعا ووایي او ذکر وایي خبره نه خو دا چې همیشواله پې کوي او داسې ګڼي چې دا به دلته لازم وي نو بیا بدعت دی دا د رسول صلی الله علیه وسلم نه دی ثابت دا ورو سوال کړی دی چې په دې تندي کې دا توروالی آیا دا د دیندارۍ علامت دی او که نه الجواب نه دا د دیندارۍ علامت نه دی بلکې د دیندارۍ علامت یو نوري چې په مخ کې سیماهم فی وجوههم من اثر السجود صحابه کرام مبارک الله وجه دوی په مخونو کې یو نښه ده د سجدو د لاسه نښې نه مراد دغه تور تاپ نه دی نښې نه مراد نور دی مفسرین وایي رڼا ده ښه نو دا تور تاپ ولې راځي دا د سرمنې مسله ده څه مسله ده د سرمنې د یو نیم سړي سرمن کمزوري او یو نیم سړی سخت منځونه کوي تهجد ګزاري هر څه کې خو دا دغ پې نه راځي او بعض خو داسې دي چې د صوفیه غونته کې چې دوی په زور د تندي په دې ځمکو پورې راکاږي بې د خلک صفت سم دیندار څه چې وي تندي ته دې ونه کېږي دا د دیندارۍ علامت دی چې تندي کې تور داغ ده که دینداري دغه یو اسانه موږ هم شروع کړو نن نو په دوی دا تندي درانه شوي دي د بعضو باندې منافقت ته لاس دې دلاسه په انسان کې نفاق هم راځي یو خلک به ماینې وي به چې دا وګوره تندی تور دی د عبادت ډېر کوي یو د تسبو کې نه تسبو کې منافقت ډېر راځي په زړه کې ریاکاري دا شان تا سره به ولاړې دا کړله کړله او وګوره وایي څومره دیندار او ته وګوره دی وایي چې هغه په مسله نه پوهېږي هغه چې خبرې کوي وایي تسبیح اړوي دا د دیندارۍ علامت شو حدیث هم کې چې د یو نیم سړي هغه د کې دا منافقت او ریاکاري پکې نه وي خو د هغه مشکل د سرمن د هغه کمزوري د هغه چې له سجدې ولګي دې د لاسه د هغه په دې تندي کې یو داغ او یو چاپ جوړ شي نو هغه دې غواړي نه د دیندار خلک خو دا نه غواړي چاته پته ولګي چې زه مونځونه ډېر کړو دې نه غواړي خو هغه مسله د صحیح د سرمنې او دا ریاکار او منافق غونته کې چې دی خو غواړي دی غواړي چې داسې یو نښې جوړې شوې چې خلکو وویلی چې فلانی دیندار دی والله اعلم ښه دا ورو سوال کړی دی چې یو ماشوم چې مړ شي د بلوغ نه مخکې
نو په دې باندې جنازې مونږ لازم دی او کنه او کچا پې نه کړی نو بیا به څه کوي الجواب او په دې باندې به جنازې مونږ کوي څوک چې د بلوغ نه مخکې مړه شي اگر که د پیدایش نه لږ وخت وروسته مړه شي نږدې مړه شي نو په جنازه کې عام احادیث دې باره کې لکه مغیره بن شعبة رضی الله روایت ته امام احمد امام نسائی امام ترمذي راوړی دی په کې دي والطفل يصلى عليه او په ماشوم باندې به مونځ د جنازې کېږي او سعید بن المسیب رحمه الله ما په ابو هريره رضی الله عنه پسې ورشاته مونځ کو على صبي لم يعمل خطيئة قط په دې ماشوم باندې د جنازې مونځ کو چې هغه له سره ګناه کړی نه و یعنی ماشوم بالغ شوی لا نه او کچه ته پاتې شي ورسته بیم کولای شي په خبر باندې ولو که هیڅ خبره نه جایز دي دلته فائدې لپاره به مسله د سقط ذکر کو سقط هغه ماشوم چې مړ پیدا شي نو بعض علما وایي چې په دوی باندې جنازه نشته خو دا وایي قول کمزوری وایي جنازه په دې نشته په هغې نشته چې اواز یې نه یې کړی چغې یې نه یې والي او چې کوم ماشوم چغه وواله پیدایش په وخت کې نو په ده باندې جنازه دا به کې خو دا فرق کمزوری جابر رضی الله عنه دغه حدیث دی چې اذا استهل الصبي صلي عليه وورث چې کله ماشوم پیدا کېږي او چغه یې وواله او مړ شو نو په میراث کې به ورته حصه میلاویږي او جنازه به هم کېږي خو دا سندن کمزوری دی او صحیح خبره ده په صحیح روایت کې دا ثابت دي چې امام ابو داود رحمه الله راوړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي والسقط يصلى عليه او هغه ماشوم چې مړ پیدا شي په ده باندې به جنازې مونځ کېږي رسول صلی الله علیه وسلم پکې دا فرق نه دی کړی چې چغې والي ده او که نه یې ده ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ومور پلار دپاره به ولې دعاګانې وغواړي د هغې نه بعد ورور سوال کړی دی چې زه د خپل پلار سره کور کې اوسېږم او وروڼو سره او زه اوس کار کوم په یو کار باندې لګېدلی یم نو تنخوا چې راځي نو زه د پلار سره مرسته کوم او د بجلۍ په دې بیل کې زه هم ورکوم خو په کور کې کمپیوټر دی په کور کې انټرنیټ دی او ټي وي دی او زما د وروڼو خویندې په دې باندې فلمونه او سندرې ګوري نو آیا دا پاتوره چې زه ډکومه یا دا بیل چې ډکومه د بجلۍ ده نو زه دې دلته ګناهګارېږم او که نه الجواب په دې کې څه حرج نشته او نه په دې کې ګناه شته چې ته د پلار سره مرسته کوې دغه بیل ډکولو کې بلکې دا خو د خیر او د ښېګړې یوه لار ده چې ته د پلار سره مرسته کوې باقي دغه ستا د وروڼه او خویندې چې په دې باندې فلمونه او سندرې ګوري نو کې دا خبره یاد ساتئ چې اصل دا دی ته چې دا بیل ډکې او ستا پلار یې ډکوي نو تاسو اصل چې کوم منفعت غواړئ او فایده هغه مباح ته لکه تاسو دا غواړئ چې کور کې رڼی او نور چې کوم داسې کار یې د بجلۍ چې هغه پې وشي خو د هغې نه بعد دا کار پکې راغلی د تابع دی نو په دې باندې ته نه رانیوی کوې دویمه خبره کور کې پلار مشر دی پلار کور کې مشر دی ته دا پیسې پلار له ورکوې او هغه پې بیل ډکوي نو که الله رانیسي نو څوک به رانیسي دا پلار به رانیسي که الله رانیسي نو څوک به رانیسي پلار به رانیسي او پلار کور کې دی مشر دی هغه ذمهوار دی دا خبره ساتي چې پلار یي په مشرتیا د کور د هغه تر دې چې یو پیر شیخ البانی رحمه الله ته ټلیفون شوی تپوس چې کېدو په هغې کې دا تپوس و چې شیخ زما خور ده او هغه خبره نه مني زما او حجاب صحیح نه کوي نو زه ویلی شم او که نه دا شیخ ورته وویل پلار دې ژوندی دی که نه وی او ژوندی وي نشي ویلی هغه شروع وکړه شیخ ولو هغه ورته وی نشي ویلی بیا هغه وویل ولو نو شیخ رحمه الله به داسې چې کله به دې سړي داسې دا فرضي دغه کوو که داسې په دې به غوسه کېدو دا شیخ ورته وی الی متى ستقول ولو زه راته وایم چې پلار دې ژوندی دی ته را خور نشي ویلی استانه مشر دی هغه پلار ته خپله خبره بیان که و دا جنۍ داسې ده واضح که ورته خبره ویې منله صحیح ده ویې نه منله تا چې کومه ذمهواري وه هغه دې پوره کړه خبره ختمه شو نو ځان نه به د پلار په مخکې مشر نه جوړه الا دا که پلار اجازت ورکړي چې بچیا
زما د کور خیال ساتل او د دې وړو تربیت تا له زه پکې اجازت در کوم، هغه به جدا مسله ده. نو دا ورور چې د بجلۍ دا بیل ورکوي او دوی به فلمونه ګوري، نو ذمهوار یې څوک دی؟ هغه پلار دی. نو پلار له پکار دی چې نصیحت وکړي دې بچو ته، او د ده نه به الله سبحانه وتعالی قیامت پر ورځ دې باره کې تپوس وکړي. والله اعلم. ورور سوال کړی دی چې کله موږ مقتدیان په امام پسې شاته مونځ کوو نو رکوع له به کله ځو چې امام الله اکبر ووایي اله، که امام الله اکبر چې وایي د دې پورې درمیان کې، که نه کله چې هغه ختم کي هغه وخت کې؟ الجواب دا خبره یاد ساتئ چې امام او د مقتدي یو څو حالات، یو المسابقه د امام نه مخکې کېده، دویم الموافقه د امام سره یو شان کېده، دریم د امام نه لیټ کېده ډیر. د درېونه حرام دي، د درېونه څه دي؟ حرام دي. پکار څه دي؟ المتابعه. متابعه د امام دا ده چې امام یو کار وکړي ته به یې کوې. حدیث کې دا دي کنه انما جعل الامام لیؤتم فاذا کبر فکبروا، ګوره فکبر هغه تکبیر ووایي ته به وایې، اذا رکع چې هغه رکوع وکړه فرکعوا، امام وایي الله اکبر. اوس ګوره که د امام ته ته ښکاري ته په اولني صف کې، نو ګورې چې امام رکوع له لاړ بیا به ته رکوع له ځي دغه شان سجده. او که ته امام نه یې نو چې کله دا تکبیر ختم شي د هغې نه بعد به ځي. دا غلطي مه ګورې د خپلو ملګرو کې هم لیدلې ده، امام له هغه رکوع له تللی دی ور روان، امام له امام وایي الله سجدې له ځي، نو په منځ کې خو فاصله ډېره ده که نه، نو د الله ټکي سره دی ورسره هم روان شي. دا غلطي ده، دا غلطي ده. په دې کې واضحه روایت انس بن مالک رضی الله عنه، نه دا برا بن عازب رضی الله عنه وایي چې کله به رسول صلی الله علیه وسلم سمع الله لمن حمده ووایي او موږ به ورسره ودرېدو، من کې به یو کس هم لا نه ټیټوله حتی یقع النبي صلی الله علیه وسلم ساجدا، تر دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به سجدې رانوتله. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی. نو کله چې به هغه سجده وکړه نقعوا سجودا بعده، موږ به د هغې نه بعد سجده کوله. دې ته متابعه وایي. بعض ملګري دې کې خطا کېږي، امام وایي السلام علیکم ورحمة الله، السلام علیکم ورحمة الله، ګس طرف ته ګرځي، چې دې ګس ته ګرځي د ښۍ ته ګرځولی، چې دې دواړو نه دې فارغه شي. دې ته متابعه وایي. سجدې له لاړ شي سجده به لګوې، رکوع له لاړ رکوع به کوې، تکبیر یې ووایي ته به وایې، او په دې طریقې سره والله اعلم. دا یو خور سوال کړی دی، وایي زه ډاکټر یم او دا کمپنیانو والا د دوایانو کمپنیانو والا موږ له سیمپلې راوړي د دوایانو او دا موږ له فري راکوي. د دې لپاره چې موږ د دوایانې وګورو ویې پېژنو، نو یا به یې زه د ځان دپاره استعمالوم یا به یې چاله ورکوم، او یا دا چې خرڅ یې کوم او په دې باندې ځان له نور څه والم، نو دا جایز دی او که نه؟ الجواب دا دوایانې د دغه کمپنیانو نه اخیسته د سمپلې د دې قبلول جایز دي د هدیې په شکل کې، خو په شرط د دې چې په ده باندې دا شرط نه یې ښودی چې ته به زمونږ د دوایي چلې او هغه پلاني دوایي به پرې ختمې او د مریض چې دی هغه پلاني دوایي ته ضرورت دی خو ته به ورته زمونږ دا لیکې، که دا یي نو بیا دې قبلول ناروا دي. او د دې نه علاوه قبلولې جایز دي. لپاره ویې ګوره ستا هدیه شوه ته یې وګوره چې ته د دوایي به مو پېژنې. اوس دې سره به څه کوي؟ زه قبلولې جایز شو ویاغستو، نو بیا دوه حالات دي. یو دا بعضو کمپنیانو والا په دې سیمپلو له پاسه لیکلي وي خرڅی به نه، هدیه کول خو جایز دي، استعمالول جایز دي، دا خو سیټ تک، خو خرڅول څنګه دي؟ که دا کمپنی والا نه غواړي چې دا څوک خرڅي یا عام قانون د هغوی دقه یو دا واضح وي، نو بیا خرڅول غوره نه دي. او که چېرته هغوی دې کې څه کار نه او نه دغه هغوی وایي چې مې خرڅوه، نو بیا هېڅ خبره نه، که خرڅوي یې که په خپله استعمالوي او که چا له هدیه ورکوي، دا ټول جایز دي. والله اعلم. یو سوال دوه به ووایو انشاءالله، بیا باقي چې کم پاتې شي هغه به په روان درس کې بیا ووایو. دا یو ورو سوال کړی دی چې
کله زامن د پلار نه مخکې مړ شي، زامن د چا نه مخکې مړ شو؟ د پلار نه مخکې مړ شو، نو د دې زامنو د بچو چې کوم مړه شوي د پلار نه مخکې د دوی په میراث کې حصه شتي او که نه په ځای د خپلو پلارانو. سوال ورسېدی؟ یو سړی دی هغه مړ شو او پلار یې ژوندی دی او دا چې مړ شو د ده بچي شتي، بیا وروسته د دې مړ هغه پلار مړ شو لکه د دې نوسو نکاح، اوس دې نوسو ته به حصه میلاویږي او که نه د دې پلار په ځای چې هغه د نیکه نه مخکې مړو. الجواب تفصیل د مسلې دیسي، نوسی به یا بچی د زامنو او یا به بچی د لونو، ځکه چې لور د طرف نه چې کوم هغه ته نوسی ویل کېږي، نو یا به نوسی بچی د زامنو یا به نوسی بچی د لونو. نو کو بچی د لونو یې نو دوی ته خو بالکل لرې کا، که مور ژوندی او که مور مړی دوی ته څه نه میلاویږي، دوی ته څه نه میلاویږي. راځو هغه له چې بچی دي د زامنو، نو دوی ته په دې مال کې حصه میلاویدی شي په شرط د دې چې د دې نیکه په دې بچو کې څوک نه وي، د نیکه په دې بچو کې څوک نه وي. لکه د ده پلار هم مړلی او ترونه هم مړه دي او نیکه یې مړ شو، نو ده ته په دې میراث کې حصه میلاویږي، ځکه چې دی اوس شو د زوی په ځای باندې، دی د زوی په ځای باندې شو. او که د ده نه بره څوک موجودي نو بیا ده ته هېڅ هم نه میلاویږي، ځکه څومره چې نږدې هغه ډېر حقدار دی. نو که د ده ترونه ژوند دي نو ترونو د لاسه دا نوسې دی به د شریعت د میراث ته مسلې نه وځي، ولې ځکه چې هلته ترونه شتي او ترونه هغه نیکه ته ډېر نږدې دي په نسبت د دې نوسې، نو دوی ته هېڅ هم نه میلاویږي. ولې نه میلاویږي؟ ځکه چې کله میراث تقسیم شو او میراث پاتې شو نو په هغه وخت کې د دوی پلار مړو او مړي ته حصه نه میلاویږي، مړي ته حصه نه میلاویږي. دوی ته څه حصه میلاویدی شي په دوو حالاتو کې. یو حال دا چې نیکه وصیت کړی، نیکه وصیت کړی چې کله زه مړ شومه د مال په درېیمه حصه کې، درېیو نه زیاته نه، درېیمې نه زیاته نه، ځکه چې دا د وارثانو حق دی چې زه مړ شمه زما د مسؤله به کې ورکوي دومره دومره، بیا د هغوی د حصه رسي. دویم حال دا دی چې دوی دا ترونه چې کوم دي هغوی د خپل طرف نه څه حصه راواخلي او دا زموږ ضرور بچي دي د خیر دوی له به ورکړو. دا مستحب طریقه ده او په کار دی چې دغه وکړي. په بل یو حال کې ورته میلاویدی شي چې بره ترونه نه وي او تروري، یعنې د دوی د نیکه لوڼه یي، نو دا لوڼه چې کوم مال واخلي د هغې نه بعد چې کوم پاتې شو هغه به څوک اخلي؟ هغه به دغه نوسي چې پلار یې مړ دی په دې وخت کې دوی ته میلاویدی شي. دې مسله ورسېدې او که نه؟ دا ورور وایي چې د رسول الله وسلم د ولو په منځ کې چې کوم مهر و په دې باندې به یې شاته خلک لیدو او که نه؟ الجواب دا خبره صحیح ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوو ولو په منځ کې مهر و د هګۍ په شکل او په هغې باندې ویښته و، او د دې لپاره چې دا په الله یو نښه دا کړې وه چې دا آخري خاتم النبیین دی. خو دا خبره نه ده ثابت چې په دې باندې به یې لیده کول، او دا ثابته ده چې شاته خلک به یې لیدو په منځه کې، دا معجزه وه. اوس د هغې د ثابتولو لپاره لازم خو نه ده چې په دغه مهر باندې به یې لیدو. حدیث کې دا دي چې رسول صلی الله علیه وسلم چې فإني أراکم، زه تاسو وینم په منځه کې، نو دا دغه خاصیت شو، دا دغه معجزه شوه. خو دا نه دي ثابت چې د لیدو دا ځای چې یا په کوم ځای چې به یې لیده کول هغه دغه مهر دا نه دي ثابت. والله اعلم. قبلی ته شا کول جایز دي، قبلی ته خپې غځول ادب خلاف دی.
او که څوک یې وکړي نو ګناهګارېږي نه، خو دومره به فتوا ورکولی شو چې د ادب خلاف کار یې وکړو. ځکه چې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. څوک چې الله د دین د نښو ادب او احترام کوي دا د زړه تقوا ده. نو کعبه د الله د دین نښه ده او د دې احترام کول دا په موږ باندې واجب دی او لازم دی. نو قبلې تخفیه کول دا نه دي پکار. او که څوک یې وکړي خصوصا چې بیماري بوډاګانې هېڅ خبره نه ده، او که عام حالاتو کې هم څوک وکړي نو داسې فتوا پرې نشو ورکولی چې ګناهګار شو، خو دومره به ووایو چې د ادب خلاف کار یې وکړو. نور د ګناهګارېدو فتوا پرې نشو ورکولی، ځکه چې داسې حدیث نه دی راغلی چې په هغې کې دا یو صحیح حدیث چې قبلې ته به خپې کوئ نه. نو بیا به موږ ویلی چې پیغمبر منع کړي وو او د هغې خلاف ورجي وکړه، نو بیا به موږ ویلی شو چې دا ګناهګار د حدیث نه دي ثابت. والله اعلم. دا چې د ځان نه خبره کړې ده داسې صحیح حدیث نه دی ثابت چې څوک قبلې ته خپې وغځي او وسټې کېږي په توره یې ووه، دا کمزورې خبره ځان نه کړې ده. والله اعلم. ضروري چې په ملائک کرام کاتبین چې کم دي دوی خبرې لیکي چې په موبایل باندې کېده ټول هر څه ستا حرکات سکنات دا ټول نوٹ کی، هر څه چې ستا دي هغه نوٹ کی. نو پاتې دغه خبرې دا به لازم نوٹ کی او چې داري ته درکړو پاتې شي چې نن سبا خو ټول خلک په دغه باندې یېرې ګرړي سهار نه ماښام پورې دغه باندې لګي او چې داري ته درکړو نه خپلې خبرې خو یو څو دي نه، خپلې خبرې یو څو دي. ځکه د موبایلو د لاسه تباهي وشوه، ښځه د خاوند سره ګپ نه لګوي، خاوند د ښځې سره ګپ نه لګوي، پلار د بچو سره نه کینی، بچی د پلار سره نه کینی، خویندې وروڼه یو بل سره نه کینی، ملګري د ملګرو سره نه کینی. په مجلس کې به ناست دا شی به دا او بس یو ته به ویډیو کوي، داسې به یې نږدې کوي، داسې به یې لرې کوي، داسې غوږ کې به دغه شي نه پراته چا سره چې ملاوي. دې انګریزانو زموږ لیوني جوړ کړي، لیوني والله دې غوږ ته به دا شی لګولی په لاره لرې نه تو دا سره لیوني لګي څه شی ا دې چا سره لګي لیوني رانه جوړ کړي د انګریزانو، خلک یې راپورې وخندول. دقه موبایل کورونه هر څه ته به وربه هغه دین خو تللی دین خو د موبایل د برکته هغه تللی خو مسله دا ده چې اوس هغه رښتې هم زموږ د دې د لاسه تباه شوي، د دې موبایلو د لاسه. راشه زه راته په الله د قسم خورم پرون ماته 3 ټلیفون راغلي او 3 واړو داسې تپوس کوم چې زه د خپلې ښځې سره خبرې کوم د واده نه مخکې او زه ورسره وران شوی یم، ما ورته دا ووایي هغې راته دا ووایي، بل وایي ما قسم خوړلی چې زه به تا سره خبرې نه کوم، بل وایي ما ورته ویلي چې ته به طلاق یې که ما تا سره خبرې وکړي. دا ټول فساد د دې موبایلو د لاسه دی. جنۍ لا نکاح وشوله راغلي نه دی کور ته او دی هغې ته په موبایل باندې ګوري، هغه ده ته ګوري او د دې به څوک ګرنټي راکړي چې دوی باقي د جسم اندامونو ته نه ګوري. یو څوک ګرنټي راکړي بیا دې اندامونو ته چې دوی د یو بل وګوري دا خبرې دوی وکړي بیا صبر نشي کولی. هلک دلته چې په زنا کې اخته شي جنۍ هلته لار لټوي. بیا د دې موبایلو د لاس دا واقعه ما نننۍ واقعه د سهار مې واورېده، سهار مې دا واقعه واورېده. یو ملګري راته په میسیج کې راولېږله واټساپ باندې چې د هغوی یو خپله ده، وایي زموږ خپله د هغې ورکړه یو کس له او د هغې د هلک ډېر خوښ ده کوم له چې ورکړه. بیا دې جنۍ څه وخت بعد پلار وله موبایل راولی و، هغه موبایل کې انټرنیټ شروع کړو، انټرنیټ کې به فیسبوک کتو دا یو شی او بل شي، هغې کې هلکان ولیدو چې هلکان څه ته وایي. اوس هغې قسم خوړلی دی خو پلار ته دا وایي چې زه ستاسو زور یم چې تاسو ما دې هلک له ورکوئ. او هلک وایي چې زه به پښتن نه یم چې زه دا جنۍ واده نه کوم به تاسو ګورئ. نو اوس یې دوو خاندانونو مسله ده، ځکه چې خبره د پښتو ده. دوی وایي چې دا جنۍ موږ ونه کړه نو زموږ دپاره بیا د ځمکې دا خېټه غوره ده. هغه وایي چې جنۍ موږ نه درکړو ځکه چې جنۍ وایي چې ځان وژنه به نو څه وکړو. دا برکت دا هم د دې فیسبوک او د موبایلو دی
ځکه چې هغې مخکې دغه هلک لیدلی وي خوښ مې دی ساده هلک دی غریب خوښ مې دی مسلمان سړی دی نن اوس هغې داسې هلکان ولیدو چې هغوی ګیرې میرې خریلي دي ویښتو کې سټایلونه کړي دي په طریقت بل شان د هغوی جامې دي هغوی ګډېږي هغوی یو څه کوي بل څه کوي هغه غریب ساده سړی دی خپله مزدوري کوي مسلماني کوي مونځ اودس کوي اوس د دې هغه نه دی خوښ دا هم د دې برکت دی دې موبایل خو تباهي هم کړه زمونږ تباهي بیخ بنیاد یې راله وویستو والله اعلم